مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول او فتنه، یعنی په الهي دین کې فتنه او فساد جوړول چې خلق د دین څخه منع کوي یا یې اړوي، تر دغه جنگ چې د مسلمانانو څخه په حرامه میاشت کې سهون پیښ شو په څو درجو بد او شدید دی. نو الهي وحیو د مشرکانو دغه شورماشور پای ته ورساوه چې پر مسلمانانو او د هغو پر جنگیالوی شک او شبهه پیدا کول چې دغه د مشرکانو خبرې پوچې او بې معنا دي. ځکه تاسو یاست چې حرام میاشت حلال ګرځوي، حرام شار چې مکه مکرمه ده حلال ګرځوي. تاسو پر مسلمانانو ظلمونه وکړه، د خپل کورو څخه مو وایستل، د مسلمانانو د دین او توحید په سبب مو هغو ته تکلیف او آزارونه ورکول. آیا مسلمانان په بلد حرام کې نو مقیم؟ تاسو د هغو د مالو د غصبولو او د هغو د نبی د وجلو فیصله په دغه بلد الحرام کې نکړې صادره؟ اوس څه پیښه شوه چې دفعتن و حرام میاشتو ته حراموالی راغلی او په هغو کې جنگ کول ډیر بد کار بولی؟ نو معلومه خبره ده چې دغه اوازې چې تاسو یې نشروي د شرم او وقاحت څخه نه دي خالی. ورونو تاسو وګورئ چې نن ورځ د دغه مسائلو مثال په خپل شاوخوا کې نه ویني. زه نه غواړم چې تفسیره پر وکم، بلکې زه غواړم چې په تاسو کې هم دغه تفسیرو استعداد پیدا شي او د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه د احکام او مثالو پر استلو کې پوره تجربه حاصله او اعظمي ګټه واخلي. ورون دا هغه سریه او غزاوی وي چې د بدر تر لوی غزا د مخه پیښ شوی دي او په یو کې نه قتل شوی دي او نه مالونه اخیستل شوی دي بل دغه اخیرنی سریه څخه چې دا سریه هم پس له هغه څخه و چې د کرز ابن جابر په مشرۍ مشرکانو پر مدینه منوره حمله وکړه، نفر یې هم ووژي او مالونه یې هم یوړه. یعنی شروع هم د مشرکانو د طرفه څخه وسوه. هغه د مخنی کارونه خو یې پرېږده چې دوی کړي و، اوس هم تجاوز د دوی د خوا څخه و. پس له هغه څخه چې د عبد الله ابن جحش د ټولۍ په واسطه دغه واقعات پیښ شو، په مشرکانو کې بیره پیدا شو. اوس یې حقیقي خطر حس کړي او د هغه شي څخه چې دوی بیرېده هغه ورته پیښ شو. پوه شو چې د مدینې منورې مسلمانان پوره ویښ او باخبره دي او د دوی ټول تجارتي حرکتونه تر نظر لاندې دي. مسلمانان کولای شي چې 300 میله لري یو ځای ته ولاړ شي او هلته د کفارو نفر مړکی بندیان ونیسي، مالونه یې واخلي او دوی بیرته سالم او غانم خپل مرکز ته ولاړ شي. مشرکان په دې پوه شو چې د دوی د شام تجارت په همیشنی خطر کې ولوېدی. پر دې ټولو سربېره په عوض د دې چې د هغه خپل سرکشي د خوب څخه راويښ سي،
د صلح او د نه تجاوز معاهده ولیکي لکه د جهینا او بنو زمره قبیلو چې ولیکلې د قریش حقد او حسد زیات سو د دوی مشرانو او سردارانو هغه د مسلمانانو د تهدید او بیرولو لار ټینګه ونیول ول تاسو ټوله به د خپل کورو په مابین کې ووجنو د کفارو دغه تکبر او سرکشي و چې د بدر و جنگ ته راوسته مګر پس له سریه څخه د عبد الله ابن جحش د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض سو او د جهاد د فرضیت په باره کې واضحه او روښانه آیاتونه نازل سو الله عز وجل د سوره البقره په یوسل نیوی یوسل یونیوی یوسل دنیوی یوسل درنیوی آیاتو کې فرمایي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يعني اي مؤمنانو د الله عز وجل په لار کې د هغه چا سره جنگ کوي چې ستاسو سره جنگ کوي او پر چا تیری او تجاوز مکوي د تیری او تجاوز معنا دا ده چې شذ سپینجری او کوچنیان قصدا موجني بشک چې الله عز وجل تجاوز کوونکي نه خوښوي واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل او هر چیرې چې مدغه کفار پیدا کړه یا ملاس پر برسو وجنیه او وی باسي د هغه ځای څخه چې دوی تاسو استلیاس او فتنه یعنی شرک او یادا چې خلق د الله عز وجل د دین څخه اړوي تر قتل او وجلو ډیر بد دي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه او د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي ترڅو چې دوی ستاسو سره په دغه مسجد کې جنگ نوي کړي دا د مسجد الحرام فضیلت دی چې په مسجد او په ټوله حرم کې جنگ کول حرام دي نو الله عز وجل و مسلمانانو ته فرمایي چې د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي ترڅو چې دوی جنگ نوي در سره کړي فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين او کبه چیرې دوی ستاسو سره په دغه حرم کې جنگ کاوه نو تاسو هم جنگ ور سره کوي او وجنی د کافرانو جزاء هم داسې ده فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم سبحان الله د الله عز وجل مهرباني ته وګوره فرمایي کبیا هم دغه مشرکان خپل شرک پریږدي پر دغه خپل ټولو بدو عملو سربېره ایمان راوړي الله عز وجل غفور او رحیم دی د دوی توبه قبلوي او ټول ګناهونه ور معافوي دا خو مسلمانانو ته په جهاد سره امر وو بیا نو څه موده نسوتیره چې الله عز وجل بل قسم آیاتونه نازل کړه چې په هغه کې مسلمانانو ته د جنگ طریقه ورشول جنگ ته نور هم تشویقول او د جنگ احکام یې ورشول الله عز وجل د سوره محمد صلی الله علیه و آله وسلم په څلرم پنځم شپږم او اوم نمبر آیاتو کې فرمایي فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق اما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يعني كم وخت په جنگ کې د هغو کسانو سره مخامخ سي چې کافران سوي دي نو د دوی غاړي وهي وجنیه تر هغو پورې چې د دوی څخه مشد ډیر ووجل او پر غالب اساس بیا نو دوی شټینګ وتړي یعنی بندیان ځنی نسی او ټینګ یې تړي چې څخه خلاص نسی بیا نو یا احسان ور سره وکي چې مفته الکی یا فدیه ځنی واخلي الکی یا یې د مسلمانانو په بندیانو مبادله کوي حتی تضع الحرب اوزارها او دغه جنگ وجلو بندي کولو سلسله به تر هغو جاری وي تر څو چې خپل اسلحه کیږي
او جنگ بند سي. د الله عزوجل دغه حکم دی. او کچيري الله عزوجل د دوی څخه د بدل اخیستلو اراده فرمایلی وای نو خامخا به بل جنگ د دوی څخه بدله اخیسته وای. مګر د جهاد امر یې په دې سبب درته وکي چې الله عزوجل په جنگ سره ځینې ستاسي په ځینو نور سره امتحان کوي. یعنی الله جل جلاله دا قدرت لري چې پر دغه کافرانو کم آسماني عذاب نازل کړي. د عاد او ثمود او فرعونانو په مثل دوی هم هلاک کړي. مګر یا اصلا د جنگ او جهاد څخه د بندگانو امتحان مقصد دی چې څوک د الله پر نامه خپل نوم او نشان، ځان او مال، اولاد او نور شیان قربانوي، او څوک د دې دنیا د ژوند وسایل، مکتبونه او شفاخانه، برق او ډامبر سړکان، تلیفون او موټران، ډالر او تجارت غواړي. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. او هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وجل سوي دي هیڅ کله به الله د دوی عملونه ضایع نکي. که په ظاهر سره دوی ناکامه معلومیږي خو په حقیقت کې هغه کامیاب دي. دغه تکلیفونه دوی و جنت ته بیایي او د آخرت لوړې درجه او مرتبه یې په نصیب کیږي او دوی به الله وهغه جنت ته داخل کی چې د هغه جنت اوصاف یې د انبیاء علیهم السلام په واسطه راته بیان کړی دي. نور هم الله عزوجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. یعنی ای مؤمنانو کتاسه د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین کومک او نصرت وکي نو الله عزوجل بستاسي سره کومک وکي او پر دشمن به کامیاب کی او په میدان جنگ کې بستاسي قدمونه ټینګ او ثابت کی. او بیا الله عزوجل د سوره محمد په شلم نمبر آیات کې د هغو کسانو بدی بیانوي کم چې د جنگ او جهاد امر یې د جهاد د آیاتو په نازلېدو سره واورېدي او زړونه یې پدربي او غرزېدو سو. الله عزوجل فرمایي فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يعني كم وقت یو محکمه صورت نازل کړسي او په هغه کې جنگ ذکر شوی وي يعني په جنگ سره امر پکښي وي نو ته به هغه کسان چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وي وویني چې وتا ته په داسې ډول سره ګوري لکه هغه څوک چې د مرګ د بیري بهوشي پر راغلي وي پس دوی لري د هلاک وي. ورونو دا چې په دغه وخت کې جهاد فرض او پر هغه باندې ټینګار کیږي او الهي امرونه نازلېږي چې ځانونه ورته آماده کړي دا داسې مسأله ده چې دغه وخت حالاتو دغه کار تقاضا کول. تاسو نه وینئ کنن ورځ یو په او هوشار جنگي قومندان وي په دغه حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو چې و خپل لشکر په پوره استعداد د تیارسي په حال کې دروي نو د رب العالمین په باره کې څه فکر کوي؟ دغه وخت حالاتو دغه تقاضا کول چې د حق او باطل په مابین کې دي خنړی جګړه وسی. خیر د عبد الله ابن جحش د ټولي واقعا پر مشرکانو یو دردونکې ضربه و. مشرکان او د دوی ملګری خوش کړ او دونه غمجن و لکه پر سکروټو چې سره اوړي او دغه د جهاد آیاتونه پر دې دلالت کوي چې یو خنړی جګړه رانږدې ده او په هغه جګړه کې نهایي نصرت او کامیابی د مسلمانانو ده. تاسو و تلاوت سوي آیاتو ته شمو توجه سي. الله عزوجل مسلمانان د مشرکانو په استلو امر کوي او ورتوای داسې وباسي لکه تاسو چې استلیاست او بیا د بنجانو په باره کې د کامیاب لشکر احکام ورشي او ورته فرمایي چې تر هغه یې وجني چې دوی جنگ پریږدي. دا ټول د مسلمانانو و کامیابی ته اشاره دي خو دغه د کامیابی حالات الله عزوجل پټ وساتل. دوی ته په واضح ډول سره نکړه بیان. دا د پاره د دې چې هر سړی د الله عزوجل په لار کې خپل همت او مړانه ښکارا کړي خپل وس او قدرت مصرف کړي. په دغه وختو کې
د یادونې وړ دوې نورې واقعې هم پیښې شوې دي چې اوس به په تفصیل سره درته بیان سي. اول، د هجرت په 2 کال کې د شعبان په میاشت کې الله عز وجل د بیت المقدس څخه و بیت الله الحرام ته د قبله د اړولو امر نازل کړ. او د دې کار څخه یو فائدہ داس و چې هغه ضعیف مسلمانان او منافقان هغه چې د يهودو څخه و او د مسلمانانو وصفو ته داخل شوی و د بیځای اوازو په اچولو ښکارا او معلوم شو او بیرته هغه خپل پخوانی شرک ته وګرځیده چې په دغه عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډیرو خائنانو او غادرانو څخه پاک شو او د قبله په اوشتلو کې د نوې دور و شروع کېدو ته یو لطیفه اشاره و چې دا دور به تر هغو جاری وي چې مسلمانان دغه خپل قبله فتح کړي. او دا به عجب نه وي چې د مسلمانانو قبله دي د دوی د دشمنانو په لاس کې وي. هو که یو څو ورځې د دوی په لاس کې وي خو خامخا به یو ورځ د دوی د لاس څخه خلاصيږي. نو په دغه الهي اوامرو او په دغه اشاراتو سره د مسلمانانو حماس او نشاط زیات شو او په فی سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدو ته شوق ډیر شو. د قبله د اوشتلو یا تبدیلیدلو پوره تفصیل داسې دی. تر دغه وخت پورې مسلمانانو د بیت المقدس و طرف ته لمونځ کاوه خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه و چې د کعبه شریف و طرف ته لمونځ وکړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې و خوښه خو یې دا و چې لمونځ یې د کعبه شریف و طرف ته وي مګر څنګه چې د الله عزوجل د طرفه امر سوی وو چې لمونځ د بیت المقدس و طرف ته کوه نو بدی علیه الصلاة والسلام داسې ځای پر منځ درېدی چې کعبه شریفه به د علیه الصلاة والسلام او د بیت المقدس په مابین کې و. نو بد صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ د بیت المقدس او کعبه شریفه د دواړو طرف ته و ځکه دواړه به د علیه الصلاة والسلام د مخ و طرف ته و. مګر کوم وخت چې مدینه منوره ته ولاړی هلته دواړه نه سره یو ځای کېده ځکه بیت المقدس د مدینه منوره و شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینه منوره و جنوب ته ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د الهي امر د اطاعت سره سم لمونځ د مدینه منوره د شمال و طرف ته کاوه یعنی د بیت المقدس و طرف ته او کعبه شریفه به تر شاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دې انتظار وو چې کله به قبله تغیر وکړي او دی علیه الصلاة والسلام د کعبه شریفه و طرف ته لمونځ وکړي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه غوښتنه قبول کړه. دا یوازې خواهش او د زړه غوښتنه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باره کې خواست او دعا نه دی کړې. دا فقط یو قلبي ارزو او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارزو قبول او منظور کړه. الله جل جلاله د سورة البقره په 143 نمبر آیات کې فرمایي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یعنی په تحقیق سره ستاد مخ اړول د اسمان و طرف ته موږ وینو نو خامخا به موږ تا وهغه قبله ته وګرځو چې ته خوشوي او پرازي کېږي. نو په لمانځه کې د خپل مخ د کعبه شریفه یا مسجد الحرام و طرف ته وګرځو. ورونو دغه مسجد ته ولې مسجد الحرام ویل کېږي؟ دا ځکه چې هلته جنگ کول، ښکار کول، د درختو او وشو پرې کول او داسې نور کارونه حرام دي چې بل هیڅ مسجد دون عزت او حرمت نه لري لکه مسجد الحرام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه قبله خوښه و؟ اول دا چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله و نو تر ټولو قبلو د ابراهیم علیه السلام قبله افضل و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او کامل مقام ور او مناسبه و. او د بل طرفه به يهودو داسې ویل چې دغه نبی زموږ د شریعت څخه مخالف او د ابراهیمی شریعت سره موافق عمل کوي نو دوی ولې زموږ د قبله و طرف ته لمونځ کوي؟
دغه خبرو په سبب به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زړه کې دا ورګرځیده چې د الله جل جلاله د طرفه امر راته وکړ سي چې د کعبه شریفه و طرف ته لمونځ وکم او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرف ته کتل چې شای هغه ملک ووینم چې د قبله د اوشتلو زیری راکې نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بنی سلمہ د قبیله په مسجد کې د خپل اصحاب کرام سره د مابشل منځ په جماعت ادا کاوه او 2 رکعات المنځ د بیت المقدس و طرف ته ادا کړی وو په دغه المنځ کې په الهي امر او وحي سره مخ د بیت الله شریف و طرف ته واړاوه او پاته 2 رکعات المنځ د کعبه شریف و طرف ته ادا کړ او په دغه سبب ودغه مسجد ته مسجد القبلتين ویل کیږي دلته نو د قبله په اوشتلو سره يهودو ته د خبرو او تهمتو موضوع پیدا شو په هر مجلس او هر ځای کې وای دا څنګه دین دی بلکې دا دین نه دی یو وخت قبله بیت المقدس وو او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده خپل قبله ولی او څنګه بدلوي کفار قسم قسم خبرې کوي مگر الله عز وجل د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې وفرمایي چې هغه ټول آیاتونه په سورۃ البقره او 2 سپاره کې دي ځکه يهود غوښته چې د قبله د اوشتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي او تر یو اندازې جوړه هم سو ضعیف الایمان مسلمانان او ډیر منافقان د دین واوښته خو الله عز وجل فرمایي چې قبله الهي امر دی دا په مشرق او مغرب پورې تعلق نه لري الله عز وجل د سورۃ البقره په 100 نمبر آیات کې فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين یعنی نیکی یوازې دا نه ده چې په منځ کې خپل مخان د مشرق یا مغرب و طرف ته وګرځوي بلکې د دې کار سره د صحیح عقیده او لازمي اعمال کول هم پکار دي الله عز وجل فرمایي بلکې نیکی او شکر دادي چې چا پر الله جل جلاله ایمان راوړي وي د آخرت پر ورځ پر ملائکو پر آسمانی کتابو او نبیانو یې ایمان راوړي وي او رب عز وجل بل ځای فرمایي چې حقیقي نیکی تقوا ده او دغه د قبله موضوع په عین حال کې د الله عز وجل د طرفه یو امتحان هم وو چې څوک پکې شکمن کیږي خو هغه واقعي مسلمانان پر خپل سالمه عقیده ثابت او قائم پاتې سو په ایمان کې شک او ضعف نسو پیدا چې د الله جل جلاله امر وو هغه سي عمل او عقیده وو او په دغه وخت کې دوهمه موضوع د روزه فرضوالی وو هغه دا چې د هجرت په 2 کال کې د شعبان په میاشت کې د الله عز وجل د طرفه پر مسلمانانو د رمضان د میاشتې روزه نیول فرض و نو اوله فرضي روزه چې نیول شوې ده هغه د هجرت د 2 کال د رمضان د میاشتې روزه و کوم وخت چې د رمضان میاشت داخله شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانانو روزه ونیول او د روزه په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښ شو دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده دا هغه غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسو اولا به د غزا د پیښېدو سبب درته بیان کوم موږ مخکې د عشیره د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یو قافله د مکه مکرمه څخه شام ته تله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قافله ته د حمله کولو د پاره ورووته خو هغه قافله سالمه ځنی ولاړه اوس چې د شام څخه د هغه قافله د بیرته راتلو وخت را نږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره د شمال و طرف ته ولېږل چې دغه قافله د بیرته راتګ معلومات وکړي دغه 2 نفره وحورات چې د شام و طرف ته د وزای نوم دی ورسېده او هلته په انتظار کښینستل ترڅو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام څخه و دغه ځای ته راورسېدی
دغه 2 نفره په تلوار مدینه منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړ. په دغه قافله کې د قریشو ډیر مالونه و. په دې قافله کې زر اوښه په مالو بار دي چې د مالو قیمت یې و 15 لکو د سرو زرو دینارو ته رسیدي. او د دې قافلې سره فقط د 40 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي چې مشر د قافلې ابو سفیان دی. او دې قافلې د قریشو د هغه نورو قافلو څخه یو بل فرق هم درلودي. هغه دا چې هغه نوري قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وي، خو په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته. دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي. اوس نو دغه قافله د مسلمانانو د فاره یو طلایی چانس دی. دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یو عسکري، سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې دا د قریشو قافله ده او په هغه کې د قریشو مالونه دي و دغه قافلې ته څوک را سره وځي. شاید الله عز وجل یستاسي په نصیب کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وتلو کې هیڅوک نه دی امر کړی، بلکې معامله اختیاري و. ول هر څوک چې را سره وځي راځي دي. څنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نه کاوه چې د قافلې په عوض دی د مکه مکرمه د لوی لشکره سره په بدر کې جنگ وسی، نو ډېر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې شو. ځکه دوی داسې فکر کاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قافلې د پاره وتل به د هغه نورو غزاو او سریو په مثل سره یو وتل وي. نو ځکه هر هغه څوک چې دغه غزا څخه پاتې شوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نشته او نه وو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم ځان آماده کړ او د وتلو اراده وکړه، مګر د رضی الله تعالی عنہ زوجه رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور و، ډیره سخت مریضه و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ته د رقیه سره پاتې شه. او د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د پاتې کېدو سبب هم دغه و. کنه د رضی الله تعالی عنہ د وتلو د پاره تیاری نیولې و. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر آماده کوي. هلته په مکه مکرمه کې یو کوچنی واقعه پیښ شوه چې اول به هغه واقعه درته بیان کوم او بیا به د اسلامي لشکر و جوړولو تراسو. عاتکه د عبد المطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه چې په مکه مکرمه کې و، یو خوب یې ولیدي چې ډېر یې وبېرول او ورختا یې کړ. هغه داسې خوب ولیدي چې یو سړی په مکه مکرمه کې په ابتح د یو ځای نوم دی، په ابتح کې ودرېدی او ناره یې کړ: ای غادرانو، ای خائنانو، په درو ورځو کې خپل مړو ته ولاړ شئ. بیا د ابتح څخه تر کعبه شریفه پورې راغلی. دلته بیا ودرېدی او ناره یې کړ: ای غادرانو، په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ شئ. او بیا دغه نفر د ابي قبيس غرته وختي او بیا یې هغه ناره وکړه. ورسته دغه نفر یو ډبره واخیسته او د مکه مکرمه خواته وغورځول. دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاوده او یو ټوټه د مکه مکرمه په هر کور کې ولويده. عاتکه دغه خوب ولیدي چې د تاریخ په کتابو کې د عاتکه د خوب په نامه سره مشهور دی. عاتکه چې د دې خوب څخه ډېر بیریدلې و. دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنہ ته ووایي. عباس رضی الله تعالی عنہ تر دغه وخت پر هغه خپل پخوانی دین یعنی شرک او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی. باز هم دغه خوب څخه وبېریدي او خپل خور ته وویل دا خوب چاته مه وایه. مګر په خپل عباس یو ملګری او نږدې آشنای درلودي چې ولید ابن عتبه او هغه ته دا خوب وایي او دا سپارښت پر وکي چې وچاته ونه وایي، د ځان سره پټ وساتي. ولید ابن عتبه بیا دا خوب خپل پلار ته وایي او ورته ویل دا حال چاته مه وایي چې څوک په خبر نشي. مګر ورونو تاسو ته معلومه ده سر یا پټ راز کتر دوه تیر سو بیا نو پټ راز یا سر نه دی. څوک وایي چې د دوه څخه دوه نفر مقصد دی، یعنی تر دوه نفر زیات که په خبر سو بیا نو پټ نه پاتې کیږي.
مګر څوک وایي چې د دوه څخه مقصد دوه شوندان دي، یعنی کله تر خوله ووتی بیا یې نو د پټ ساتلو امید مکوه. نو د عاتکې خوب هم وپاشل سو او ټول مکه په خبره سو. خو د عباس ابن عبد المطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک نه دی خبر او راغلی پر کعبه شریفه طواف کوي. هلته بیا ابو جهل او د قریشو څو نور مشران سره ناست دي او د عاتکې د خوب په باره کې خبرې سره کوي. کوم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنہ د دوی پر برابرۍ راغلی، ابو جهل ورغ کړ ویل یا ابا الفضل، کوم وخت چې د طواف فارغ سوی بیا راسز موږ سره کښېنه. عباس چې د طواف څخه فارغ سو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښېنستی. ابو جهل ورته ویل یا ابن عبد المطلب، زه وینم چې په تاسو کې نبیان ډیر سو. عباس ویل مقصد څه دی؟ ابو جهل ویل کوم وخت چې نر در پکښ نبی سو موږ چپو، مگر اوس شذ هم در پکښ نبیان کیږي. عباس رضی الله تعالی عنہ وایي ته څه وایې؟ مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل د عاتکې خوب در یادوم. عباس ویل کم خوب؟ ځان یې به خبر اشکاره کړ. ابو جهل ویل هغه خوب چې داسې او داسې لیدلی و. ابو جهل پوره خبر وو او هغه خوب یې ورته وایي. عباس رضی الله تعالی عنہ ویل دا نه ده صحیح، څوک وایي؟ منکر سو. ځکه عباس په هدي کدا خوب نسو رښتیا بیان و ودی ته پیغور جوړیږي. خو ابو جهل یو سخت جمله وویل، هغه دا چې ویل په والله که په دغه ورځو کې شی نسو پیښ، موږ به د عبد المطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو عربو کې هغه درواغجنه کورنۍ ده. او عباس رضی الله تعالی عنہ بیا هم انکار کوي. خیر عباس کور ته ولاړی او دا بیان یې هلته په کور کې وکړي. د عبد المطلب د کورنۍ شذ پر اټول سوی او ویل ابو جهل د عبد المطلب پر کورنۍ او اولاده دغه خبرې کوله او تور ته چپوي. هغه څنګه دا جرأت پیدا کړي او بیا ته چپ خلوي؟ دلته نو عباس رضی الله تعالی عنہ هم قصد وکړي کچيري دا درې ورځې تیر سوی او کم شی هم نسو پیش نو خود ابو جهل یو سره توای او دا ورکه هغه یو لږ او کوچنی خبره هم وکي زب جنگ سره کوم او هم به. عباس رضی الله تعالی عنہ دا ور عزم او اراده کړی ده چې ابو جهل توهل ورکي. دا قصه دالته په مکه مکرمه کې پریږده. موږ به بیرته مدینه منوره او د قافلې د حمله د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر و جوړولو تولاړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وټلو د پاره تیاری ونیول او 314 یا 314 یا 319 نفر ورسره دي چې دا مختلف روایتونه دي چې دوه یا دروته یا شپږه نفر یې د مهاجرینو څخه دي او یو شپږ نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي او یو سل او یا نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي. مسلمانانو د دغه راوتلو د پاره کم خاص ترتیبات نه ونیولي او نه خپل پوره ضرورت ورسره اخیستي و. په دې ټول لشکر کې فقط دوه اسان و چې یو یې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنہ او دغه ټول لشکر سره او یا او شور سره و چې پر یو اوشبه دوه یا درې نفر په نوبت سپریده. یو سپریږي هغه دوه پر فروزي او بیا بل سپریږي نور دوه پر فروزي او داسې کسان هم و چې هیڅ اوښ نه درلودي، هغه بیا ټول لار پر فشور رهي و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنہ په یو اوښ شریکان و. دغه لشکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ته ورکول سو او دغه لشکر و دوه ټولۍ ته وویشل سو چې یو ټولۍ د مهاجرینو و او د ټولۍ بیرغ د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ څخه او بل ټولۍ د انصار و چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ څخه. د لشکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او د لشکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ او فقط دغه دوه نفر و چې په ټول لشکر کې اسان درلوده او د لشکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنہ او د لشکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غریب او غیر کامل لشکر سره
د مدینې منورې څخه راووتی او د مکې مکرمې پر هغه عمومي لار رهیسو تر څو چې وبئر الرحاته ورسېدی. د دغه ځای څخه چې لشکر بار سو نو یې د مکې مکرمې عمومي لار و چپه طرف ته پرېښول او دوی پر راسته طرف د بدر و طرف ته رهیس وه تر څو چې و صفرا ته نږدې سوه او د هغه ځای څخه د خپلو اصحابو څخه 2 نفره چې یو یې بسبس ابن عمر و او بل یې عدي ابن الزغباء و بدر ته ولېږل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي. بسبس او عدي ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه داست دی او 2 انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهیدي غواړي چې اوبه یوسي. دغه 2 انجونې پر لارې خبرې سره کوي. بسبس او عدي اوري، یو ورته وایي هغه زما حق راکه، هغه بل وایي شدي صبر وکړه چې دغه قافله را ورسېده ځینې را به نیسم او در به کم. دغه خبرو څخه دغه 2 نفر مسلمانان پوسوه چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر ورکړ. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤل دی، کوم وخت چې مدینې منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده. مخته به د معلومات لپاره نفر لېږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به د لارې پوښتنه کول. لږ وخت وروسته د استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي. ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلف کړي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده. محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولې دي. زمزم چې ډېر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډېر ماهر وو په تلوار سره مکې مکرمې ته رهیسو. کوم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سو کالی یې وکشه، چپه یې واغوسته او بیا یې پر ځان پسې سیرک هم کړه. خپله پزه یې وینې کړه او خپل اوښ یې زخمي کړي. په وینو یې اوښ، خپل مخ، خپل بدن او خپل کالي ولړل. په یو ډېر بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنگ د مابین څخه چې راوتلی وي. دی په وینو لړلی، کالي او اوښ یې په وینو لړلي. په دغه بد حالت کې چې د مکې مکرمې و بدحا ته ورسېدی نارې وهي کومک کومک. خلقو چې د ده نارې واورېدې پر راټول سوه، وایي څه پېښه ده؟ دی جواب نور کوي او دغه نارې وهي کومک کومک. خلق نور هم ډېر سوه او پوښتنې ځینې کوي. دی چاته حال نه وایي. خلق چې ښه ډېر سوه دی د دې ځای څخه رهیسو. خلق په پسې دي، هر څه پوښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده. دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي. څو کعبې شریف ته ورسېدی، دلته یې بیا نارې کړه کومک کومک. ټول اهل مکه پر راټول سوه، پوښتنې کوي، دی حال نه وایي. بیا د ابي قبیس د غره و طرف ته رهیسو، غره ته وختي او بیا نارې وهي کومک او کومک. په ټوله مکه مکرمه کې څوک نسوه پاته چې را دې نسي. ټول پر راټول دي. دلته نو د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان راولېږم. دی نو د دې پرېږده عباس رضی الله تعالی عنه او د عاتکې خوب پسې راواخله. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه وایي د خوب په 3مه ورځ د کوره راووتم او د خوب د رښتیا کېدو دپاره تر اوسه هیڅ نه دي پېښ شوي. نو ما دا اراده کړې وه که چیرې ابو جهل یو څه راته وویل ښه جنګ ورسره کوم. راغلم پر کعبه شریف په طواف کوم. کوم وخت چې د طواف فارغ سوم د لرې مې ابو جهل ولیدی او د هغه و طرف ته ورهیسوم. غواړم چې دی یو څه راته ووایي او زه پر راواچوم، ښه جنګ ورسره وکړم. خو ابو جهل په ځغستا زما پر طرف را رهیدي. دلته مې بیا دا خیال سو چې دی هم زما سره د جنگ اراده لري. خدای چې تر ما را ورسېدی په هغه ځغستا تر ما تیر سو. دلته مې بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي، را څخه ولاړی. خو بیا وروسته پوه سوم چې د هغه د زمزم چیغې او نارې اورېدلې وې و هغه ته ورهی و او ما نه وې اورېدلې. اوس نو دلته په مکه مکرمه کې د دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وتلو دپاره امادګي نیسي، ځانونه د جنگ دپاره تیاروي. ډېر ژر د مکې مکرمې خلق د وتلو دپاره تیار سوه.
او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حضرمی؟ هیڅ کله به داسې نه وي. والله موږ به ودته ورشو. د مکه مکرمه پر کفارو وتل حتمی و، یا به دوی په خپل وتی یا به د ځان په عوض کې بل څوک لږي، خو دوی ټوله په خپل ووته. خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نسو پاته بل ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. هغه نه غوښته چې د جنگ ته ووځي، نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولېږي. ځکه د ابو لهب پر دغه سړي دغه یو پور پاتو، ویل زما هغه طلب یې په دغه کې مجرا، خو ته به وایې چې زه د ابو لهب پر ځای راوتلی یم. هغه هم قبول کړ او ابو لهب پاتسو. او قریشو د خپل شاوخوا د عربو قبیله هم د ځان ملګری کړي، او د قریشو د شاخو څخه هیڅوک نسو پاته چې ودې جنگ ته ونوځي. بل بني عدي څخه د بني عدي څخه یو نفر هم ونوتی. دغه د مکه مکرمه د مشرکانو لشکر د وټلو په وخت کې د 1300 نفرو په شاوخوا کې د دې لشکر سره سل آسان او 400 زغری ورسره وي، او اوشان ډیر زیات ورسره و چې واقعي شمیر نه دی معلوم. دغه لشکر عمومي قومندان ابو جهل ابن هشام، دغه لشکر د خوراکي اکمالاتو مسؤله د قریشو د مشرانو څخه نه نپارو. د لشکر د خړولو د پاره یې یو ورځ نه اوشان حلالول او بل ورځ یې سل اوشه حلالول. اوس چې لشکر د وټلو د پاره تیار سو او غواړي چې ووځي، دلته د قریشو یو بل موضوع ورپیاسوه چې دې موضوع دوی په شک او تردد کې واچول چې ووځو کیا. دا تردد یې د هغه واقعې په سبب وو چې څمو د مخکې د قریشو او کنانه د قبیله په مابین کې پیښه شوې و. هغه داسې د کنانه د قبیله یو نفر د قریشو یو نفر ووجي یا مړکی. دغه مړی ورور چې د قریشو څخه وو د قاتل یا د کنانه د قبیله سره پر دیت صلح او فیصله وکړه. د وجل سوی ورور په بدل کې دیت واخیستی. خبر خلاصه شو. سمو دا ورسته هغه قاتل مکه مکرمه ته ورغلی او طواف کوي، خو د هغه وجل سوی سړی ورور چې دیت هم اخیستی وو دغه قاتل ووجي او د کعبه شریف سره وزړاو. دا قتل او وجنه د قریشي حق نو، ځکه دیت اخیستی وو او صلح یې کړو. د کنانه قبیله د قریشو څخه دغه قاتل وغوښتي، مګر قریشو نور تسلیموي. نو د کنانه د قبیله مړی پر قریشو پاتسو او دغه موضوع دغه دوه قبیلو د دشمنی سبب وګرځیده. نو کنانه په موقع پسې ګرځي چې یا پر مکه مکرمه حمله وکي یا د قریشو څخه یو نفر د هغه وجل سوی سړي په بدله کې ووجني. اوس چې قریشو د وټلو اراده وکړه، دغه د کنانه واقعه ورپیاسوه او وبریده. کدوې قافلې ته وروځي، مکه مکرمه به د سړو څخه خالی وي او کنانه به حمله پر وکي، یا به پر موږ د شاده طرفه حمله وکي او موږ به د دوه طرفو په مابین کې تر حمله لاندې راسو. په دغه سبب په قریشو کې شک او تردد پیدا شو چې اوس د مسلمانانو وجنګ ته وروځي کیا. په دغه وخت کې سراقه ابن مالک ابن جشعم المدلجی چې د کنانه د قبیله لوی سردار وو ورته راغلی. ویل تاسو ولې په تشویش کې یاست؟ زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کنانه قبیله به ستاسو تر شا یا ستاسو په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه د ستاسو ناخوښ وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اصلا دغه نفر شیطان علیه لعنه چې ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل کړی وو، او سراقه ابن مالک هغه څوک دی چې د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وتلی وو. نو شیطان دغه سراقه په شکل قریش ته ورغلی او ویل زه د کنانه د قبیله د طرفه جوار درکوم او وعده درکوم چې کنانه به ستاسو په غیاب کې داسې کار نه کوي چې ستاسو دي ناخوښ وي. اصلا شیطان هم غوښته او هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین ورک او نابود سي. اوس چې د کنانه د قبیله یو سردار و قریش ته د زړه ډاډ او اطمینان ورکړي چې پیغام ولر سي او کنانه حمله نه در باندې کوي، حتی ویل زمو هم په دغه سفر او وټلو کې ملګری یم.
الله عز وجل دغه موضوع په قرآن مجید کې ذکر کړي او د سورة الانفال په 48 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. یعنی کوم وخت چې شیطان دغه کفارو ته د دوی عملونه ششکاره کړه او ویل نن ورځ پر تاسې هیڅ غالبه نسته، پر تاسې څوک حمله نه کوي او زه ستاسې ساتونکی یم، زه جوار درکوم. الله عز وجل فرمایي چې دا شیطان و. نو یو هم شیطان و چې کفار یې و دې جنگ ته راکش کړه. اوس نو د شیطان په اطمینان او ملګرتیا کفار د مکې مکرمې څخه ورووته. په خپل قوت او طاقت د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دشمنی کوي. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه پر اصحابو فقهر او غضب دي چې څنګه د دوی پر قافلو حمله کوي. په ډېر سرعت او چابکي د بدر پر طرف رهیس و، تر وادي عصفان تیر سو، بیا تر قدید تیر سو، بیا تر جحفه تیر سو. دلته د ابو سفیان د طرفه بل نوې خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون د پاره راوتلی واس او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځي. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاص کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمه پر عمومي لار رهیو، مګر همیشه ویش او په احتیاط کې. محترم ورونو، د قصې پاته واقعات به پراتلونکي کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. تعليم الإسلام راديو